د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای د خره مینه لغته ده. وای چې یو بزګر یو خر او یو سپی درلود. سپی له خاوند سره ډیره مینه درلوده. کله چې به بزګر له کار څخه ستړی ستومانه کور ته راغی، نو سپی به یې د روغبړ لپاره مخ ته ورغی. په پښو کې به یې ور ولوید، کله به یې خپلې دوې پښې په غاړه کې ور واچولې، کله به یې خپله یوه پښه د روغبړ په ډول د خاوند په لاس کې ورکړه. د بزګر هم د سپي لوبې ډېرې خوښېدې او له همدې خاطره به اکثره وخت ورسره ملګري و. خره چې د بزګر لخوا د سپي ګرانښت ولید، نو بد یې راغله. له ځانه سره یې فیصله وکړه چې باید تر دې وروسته دی هم له خاوند سره لوبې وکړي چې دی هم ورباندې ګران سي. یو ورځ بزګر له کاره ستړی ستومانه راغی. سپي چې خاوند ولید، نو ور ویځغستل او له هغه سره یې لوبې پیل کړې. په دې وخت کې خره هم ور وځغستل او له خاوند سره یې ساتیری شروع کړ. خره پورته پورته ټوپونه وهل چې په دې وخت کې خاوند په نس کې په لغته وواهه. له دې سره سم بزګر راچاپه او بې سده سو. سپي چې خپل خاوند ولید، نو په غپا یې پیل وکړ. په دې وخت کې د بزګر میرمن راغله. ګوري چې میړه یې بې سده پروت دی. په زوره زوره یې چیغې کړې، ویل وا خلکو، د خدای پر پار مرسته راسره وکړئ چې میړه مې مړ سو. ګاونډیانو چې د بزګر په کور کې چیغه واورېدې، نو د مرستې لپاره ورته راغلل. کله چې بزګر په سد کې راغی، نو ګاونډیانو پوښتنه ځنځ وکړه چې څه در پیښه سوه. بزګر د خپل سپي او خره کیسه ورته وکړه. په دې وخت کې یوه ګاونډي په ملنډو وویل، د خره مینه لغته ده. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو بې عقل سړی یو ناوړه کار وکړي او داسې فکر کوي چې ښه کار کوي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د جنوبي پښتونخوا د پنجپای یا مامدخیلو په کمپ کې له رشاد معلم عبدالرازق څخه اورېدلې ده. دی اصلاً د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د لوی منارې د کلي اوسېدونکی و. څه ښه یې ویلي دي، د خره مینه لغته ده.